نیلو جان راغلی ده او نیلم ګل ته څه وایي نیلم ګل ته وایي چې دی نو دا خو اجړا دی وایي ما صحیح که دې له خو د ګډا چل نه ورځي د ډرامو چل نه ورځي اکټینګ څنګه کوي او دې له خو د کور انګار شو دا هم والا نه ورځي چې زه څنګه وایم کور انګار شو یا انګار کور شو کور انګار کور کور بور بور داسې لګیا وه. السلام علیکم زما ګرانې مینهوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو نیلو جان نیلم ګل کره تلې وه او هلته کې نیلم ګل ته یې ویلې نیلم ګل وایي ستا هغه خبره بلکل رښتیا ده وایي فاطمه چې دی نو لکه د اجړا په شانتې ده وایي دې له خو خبرو چل نه ورځي وایي اجړاګان هم چې دی نو ډېر 100 درجې دې نه بهتره دي دا خو چې دی نو په سکاته کې نه راځي دې له د خبرو چل هم نه ورځي وایي صرف په ټیک ټاک باندې چې دی نو داسې لاس وهلو سره او ګوتې وهلو سره او داسې خوله خوځولو سره چې دی نو ښځه نه جوړېږي وایي یو ډېر ښکلی خبره خو خیر زه دې ټایم کې هغه تاسو سره شیر کولی نه شم ولې چې زه به شیر کوم نو خبره لږه بده ښکاري که نه نو بیا دا خبره وکړه نیلم ګل ته چې نیلم ګل ته ګوره فلم دا به ډرامې کې به کار کوي خو هغه ډرامه به فلاپ سي وایي چې څونه مراد پیسې ولګي چې څونه چې دی نو فاطمه کوشش وکړي چې زما دا ډرامه به کامیاب سي خو هغه ډرامه به فلاپ کېږي وایي ورسره چې دا نور کسان دی دی به هم خرابوي فلاپ کوي به ولې چې دې له د اکټینګ چل نه ورځي یو شی چې کوم دی نو هغه دا 10 ځله وایي نو وایي دونه ټیم ضایع کړي چې کم د 5 منټو کار وي هغه د هلته کې 1 غنټه اخلي کټینګ وایي دونه کټینګ یې کړی دی که نه دی په ډرامې کې وایي زه درته څه ویم وایي بس خبره دا ده چې کم کس ډرامې کې اغوښتې ده نو هغه به هم ترېنه تنګ شي او اخره کې به ګیټ آوټ به ورته وکړي وایي ګیټ آوټ وایي ټول ډرامه دی راله خرابه کړه ستا د لاسه چې دی نو مونږ وایي په یو میاشت کې به جوړو دا خو دی یو کال پې ولګېدو نو خیر اختلافات د نیلم ګل او د فاطمه خپل ځای خو دلته کې نیلو جان هم راغلی و هغې هم چې دی نو د لږ شانتې د فاطمه هغه خبرې وکړې او بله خبره دا ده نیلو جان ورته ویلي چې فاطمه نیلم ګل ته ویلي نیلم ګل فاطمه چې څونه مرضي دي لاړ شي چې څونه سفارش وکړي ډرامو کې فلمونو کې راشي خو چې دی نو خلک به هغه فلمونه نه ګوري ولې چې دی له د اکټینګ چل نه ورځي دا صرف په ټیک ټاک باندې جوړولی شي هغه هم چې دی نو بنده خوله بس ملګرو دا میسج او دا پیغام و چې ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کوئ دوستانو سره شیر کوئ او ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي ده چې د دل ازاري شوي ده چا نو زه بخښنه غواړم جسټ فار انټرټینمنټ دا ویډیو او چې کوم نوې دوستان راغلي زما په چینل باندې تاسو زما چینل نه دی سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما دا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ انشاءالله ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي تر هغې پورې زه تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان والسلام.